السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر دا درې درشم، آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلكم لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. دماغی عزتمند اوریدن کو اللہ رب العزت فرمائی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بشکا سزا د اغو کسانو چوک سے جنگ کوي اللہ سرا او دی اللہ پیغمبر سرا. جنگ نہ مراد یعنی د الله تعالی مخالفت کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي. ويسعون فی الارض فسادا، او څوک چې کوشش کوي پزمکه کې د پاره د فساد چې دا دے مقابلے کی چکم لفظ دغه اصلاح دا، روغه جوړه دا، امن دا، خوشحالی دا، اطمینان دا. نو څوک سے د معاشره امن ختموي، فساد کوي، خوشحالی ختموي، خلکو ته نقصان رسوي، دا دویم خلق شو. نو پدیجه کې دو قسم خلکو ذکر وشولو. یو هغه کسان څوک سم مخالفت کوي الله او د الله پیغمبر، او هغه کسان چې هغه پزمکه کې فساد کوي، امن ختموي. نو د دوی سزاګانې الله مقرر کړې دي. د الله او د الله د پیغمبر مخالفت مطلب دا ده چې د الله تعالی او د پیغمبر دین نه دوی باغیان شي، د الله خبره نه مني، د پیغمبر خبره نه مني، او بغاوت کوي، سرکشي کوي. او بل دا چې د الله تعالی او د الله د پیغمبر دین خلاف کوشش کوي، کارونه کوي. دین چې دا غلبه ته نه پرېږدي، نفاس ته نه پرېږدي. او د فساد مطلب دا چې دوی پزمکه کې ډاکې کوي، رهزنی کوي، امن ختموي، د زمکه اصلاح ختموي، خلکو کې خوف راولي، د خلکو اطمینان ختموي. نو د دوی قسم خلکو الله سزاګان مقرری کړی دي. الله فرمای ان یقتلوا، دا قسم خلق د قتل کړي شي. یعنی دا د وخت چې کوم ریاست ته دا غوی ذمہ داری ده چې څوک د الله او د الله د پیغمبر مخالفت کوي او څوک څه پزمکه کې فساد کوي، دا خلق د قتل کړي شي. او یصلبو، یاد په صلیب کړل شي، مطلب پانسی د کړل شي، دا هم د قتل سزا ده. او تقطع ایدیهم، یا د پریکړل شي لاسونه د اغوي،
وارجلهم او خپې د هغوی من خلاف مخالف، یعنی یو طرف ته لاس پرې کړلی شي او بل طرف ته خپا دې پرې کړلی شي. اوس دیجه کې الله رب العزت چې کومې سزاګانې مقررې کړې دي دا د وخت چې کوم منصف ته فیصله کوونکی دا نو هغه به حالاتو ته ګوري، د حالاتو مطابق به دا فیصله کوي. او دریمه دا چې او ينفو من الارض او یا دی وشړل شي د وطن نه، لکه جل وطن د کړل شي دی وطن نه او د کلینا دینه د بهر کړل شي. الله فرمای ذالکم لهم، دا سزا اغه خلقو د پاره دا خزیون شرمندگی فی دنیا په دنیا کې، یعنی دا سزا چې کومه دا دوی د پاره د شرمندگی دا چې دوی په دنیا کې و شرمېږي. ولهم فی الاخرة او په آخرت کې دوی د پاره عذاب عظیم، لوی عذاب ده، لوی سزا ده. هغه ځکه به د الله رب العزت فیصله ده چې هغه ور سره څه کوي. خو الله فرمایي چې دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم ده، لوی عذاب ده او لوی سزا ده. بیا الله فرمایي چې الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وبسي، یعنی دا کارونه کړی دي خو توبه یې وبستله او توبه اخلاص سره وبستله. من قبل مخکې د دینا ان تقدروا علیهم، چې تاسو قادر شئ په هغوی باندې، چې تاسو زورور شئ په هغوی باندې. دینا مخکې هغوی توبه وبستله. فعلمون پوی شئ ان الله، چې بشک الله غفور الرحیم، بخون کې او مهربان ده. یعنی چا چې توبه وبستله نو هغوی د پاره الله رب العزت فرمایي چې په دې خبرې ځان پوي کې چې زه بیا بخون کې او مهربان یم، نو تاسو یې معاف کوي. بیا اوس په دې کې سوال پیدا کیږي چې آیا دغه کارونه چې څوک وکي نو دوی د پاره به سزا وي او کنه به وي چې کله دوی توبه وبسي. نو دې کې مفسرینو دوی رائے دي. یو رائے دادا، یو قول دادا چې چونکې دا سزاګانې الله مقرر کړې دي نو د منصف ته دا یا فیصله کوونکې دا اختیار نشته چې دوی معاف کړي. او دویم قول دادا چې چونکې دا خلق په خپل توباګار شول، په خپل توبه وبستله، خیمان شو په خپل کار باندې او خپل ځان په خپل حواله کړلو منصف ته فیصله کوونکې ته چې موږ نه غلطي شوې ده، نو په کار دی چې هغوی سزا د معاف کړلی شي. دغه دوه اقوال دي. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. انما بشکا جزاء الذین، سزا د هغو خلکو یحاربون الله چې څوک جنگ کوي الله سره، یعنی مخالفت کوي د الله ورسوله او د الله پیغمبر سره، ويسعون فی الارض او کوشش کوي پزمکه کې فسادن د پاره د فساد، ان یقتلوا اغه سزا دادا چې دوی د قتل کړل شي او یصلبوا یا صلی کړل شي او تقطع ایدیهم یا پرې کړل شي لاسونه د اغوی، وارجلهم او خپې د اغوی من خلاف مخالفه، او ينفو یا دی وشړل شي من الارض د زمکنا د وطننا. ذالک لهم خزي فی الدنیا، دا سزا چې دا دوی د پاره شرمندگی ده په دنیا کې. ولهم او دوی د پاره فی الاخرت، په آخرت کې عذاب عظیم، لوی عذاب ده. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وبسي من قبل مخکد دینا ان تقدروا علیهم، چې تاسو قادر شئ په هغوی باندې. فعلموا، نو پویا شئ ان الله چې بشک الله تعالی
غفور الرحیم باخون کې او مهربان ده. الله د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد